د شپې 10 بجې دي. د هلمند ولایت امنیې قومندانۍ د امنیتي چارو مرستیال الحاج مولوي نصر الله حذیفه له خپل پرسونل سره یو ځای د لښکرګاه ښار په لوري د تګ تیاری نیسي. هدف یې د ښار امنیتي وضعیت له نږدې څارنه او د پولیسو د چلند ارزونه ده. امنیتي ټیم د امنیتي چارو د مرستیال په مشرۍ د لښکرګاه ښار د خاموشو سړکونو پر لور حرکت کوي. هغه ښار چې د ورځې له شور وروسته اوس د شپې له سکوت سره غلی دی. د لیدنې لومړی هدف د ښار په بیلابیلو برخو کې امنیتي چک پوینټونه دي. مولوي حذیفه یو په یو له چک پوینټونو لیدنه کوي. له پولیسو سره خبرې کوي او د هغوی د احوال او د امنیتي چارو د وضعیت ارزونه کوي. برابر دی منظم او چک پوینټونه وګزمي او پیری ان شاء الله ټول منظم تاسو چک په دغه او زموږ چک پوینټ دلته دی په دغه ځای باندې څلور ساعت تاسو نوم څه زمانم کرامت الله جان ماشاءالله دې چک پوینټ مسؤل څوک دی د دې چک پوینټ مسؤل حاجی بشر صاحب او دغه څه دي څه ولا خوري خبر فرصه دغه منظم دي دارو مستقبل د چک پوینټونو تر څیرمه د امنیتي چارو مرستیال له موټر چلوونکو څخه د امنیت او عام وګړو سره د پولیسو د مسلکي چلند په هکله وپوښتل. بخیر راغلی د کوم ځای راغلو په لاره خو څه خبره نه وه چک پوینټونه وه د مجاهدینو برخورد د ملت سره څنګه وو کنه خوشحاله یاستئ امنیت څنګه وو خیر سره ولاړ مننه سلام علیکم وروره جوړ یې په خیر راغلی زه په ځای واغلم وروره صحت دې ښه دی د کوم ځای راغلی او درجه ورغلی په لاره څنګه حالات مشکل خو نه وو په لاره چک پوینټونه وه موټر چلوونکو د امنیت او د پولیسو د مسلکي چلند په برخه کې ډاډ ورکړ. زه د ګولان رالم الحمدلله امنیت ښه ښه دی اوس خوشحاله یم د خپل کورو څخه الحمدلله ډېر ښه د مجاهدینو وضعیت له تاسو سره څنګه په چک پوینټونو سلوک مو سره کړي ښه اخلاق را سره کړي برخه را څخه غواړي موږ ډېر څنګه خوشحاله د چک پوینټونو د وضعیت ارزولو وروسته د هلمند ولایت امنیې قومندانۍ د امنیتي چارو مرستیال مولوي نصر الله حذیفه د پولیسو د چلن او د هلمند د امنیت په هکله له هټیوالو سره هم مخامخ خبرې وکړې او هغوی هم مثبت ځواب ورکړ. ټول ستړي مه شئ جواب څه حال دی خپله ښه انشاءالله دا ستا دی موټر ستا صاحب دې هوټل یې او څه حاله چې د شپې او ورځ بخیر تېرېږي څه مشکل خو مو نه وي د امنیتي سوداګرو په هکله څه معلومات راکولی څه مشکل خو مو نه د شپې لپاره یعنې امنیت تامین دی او د مجاهدینو برخورد د ولس سره څنګه ستاسو سره
څه شکایت څه مشکل خو نه لرم هیڅ ستاسو الله څخه راځي بالا خیر کوي ان شاء الله امنیت تامین ده و دي خالي د شپې تر څو بجو سره دکانونه یې لري چې خساره نه لای ښه د ناس ما مرکه مسافر علي د تفباسم د سجن اخلو باندې شابه انا تاسو سره دکان ورته یاله دی خساره فيها شابه د موږ څه خدمت ته وکړئ خدای ما بعد بس الله دې خوشاله وکړي خیر دې مننه ستاسو راځي د ولور صاحب ته السلام عليكم. عايز مصاري جوز خير تكريم او خير. خالد ضروري. خالد زوان. شو خير بخير؟ طيب شهر الله يديك الشهر والله. عايز نمد سدي. ما شاء الله. انا يوصل ما خير لك. عايز يبدا دكان تصوب جو يلا دكان دي. سلو رسالة چلے دي. دا دکان تصار دروازه لري. دروازه نه لري. شو عمل شي بس آزاد دی دا ورځې مې دغه زوی شابه انت ساره بس دکان لازم آماده دی د خلکو د ولس خدمت لپاره او چې د مجاهدونو برخود پاک رسم معلومات راکول څه مشکل خو بني الحمدلله مجاهدونو اخلاق د ولس د هو سره چې موږ کوم څه نه کوي امنه څنګه د امنه پاک معلومات راکول انا تاسو پاک له تاسو څه فکر کوئ چې د بخار په پرتله باندې چې جمهوریت په وخت کې څه حال د اوس څه حال دی ډېر زبردست دی ماشاءالله خام خو بدلو د سینې شي د ځان وخت نه درلود اوس الحمدلله هر څه مو خپل واک دي انا په خام وخت نه اوس وخت خپل پلاس کې ماشاءالله او په دې خاطر مې ډاډه اوسې چې ژوند کولای شو خام په ژوند باور نو خیر اوس موږ څه خدمت کوي سه قدرمن شي بارك الله ډېر تاسو خوشاله موږ سره خوشاله مننه خوشاله کامیاب د لښکرګاه ښار او شاوخوا سیمو د امنیت او د پولیسو د مسلکي چلن له ارزولو وروسته الحاج مولوي نصر الله حذیفه د هلمند ولایت ټولو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې په هلمند کې په بشپړ ډول امنیت تأمین دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې تأمین شوی امنیت خراب کړي. الحمدلله د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار د ټولو ولس ته انشاءالله موږ ډاډ ورکوو اطمینان کامل ورکوي انشاءالله د الله په نصرت سره چې هلمند ولایت کې په ټولو ولسوالیو کې په ټولو حوزو کې خپل ښار کې انشاءالله امنیت تامین دی په هېڅ نوع باندې دشمن ته موږ انشاءالله اجازه نه ورکوو هم اجازه ورکړې ده چې د ملکي چارو کې په نظامي چارو کې په فزیکي صورت باندې دوی مداخله وکړي الحمدلله پر چاته اجازه نه ورکوو هم اجازه ورکړې ده او په هلمند ولایت کې مجاهدین زموږ د حوزې ټول مسؤلین منصوبین د حوزې امرین انشاءالله هره شپه د خپل چکوینو ته خپل ګزمو ته وتلي دي او وځي خپل خدمت کوي د هغې لپاره بیا هم د هلمند ټولو ولس ته موږ انشاءالله دا اطمینان دی چې انشاءالله د خلکو خبرې اورېدل کېږي استغاثه اورېدل کېږي د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي شوې ده او رسیدګي کېږي انشاءالله په آن واحد کې موږ د هلمند خلکو خدمت ته همیشه آماده یو انشاءالله که څوک هر مشکل لري انشاءالله تر موږ پورې راورسېږي موږ تر اوسه طاقت پورې د هغه خبرې اورو اورېدلې مو دي انشاءالله په خدمت کې حاضر یو انشاءالله. دا لیدنه د ولس او امنیتي ځواکونو ترمنځ د باور جوړونې یوه مهمه هڅه ده چې موخه یې د ښاري امنیت پیاوړتیا او د خلکو د ستونزو له نږدې څارنه ده. پولیس د ټولنې خدمتګار